أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بشك هغه کسان توفاهم الملائکه چې وفات کوي دوی لرا یعنی روحونه اخلي د دوینا الملائکه ملائکه ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي دي په خپل ځانونو باندې قالو نوایدا فرشته فيما كنتم پکم حال کې وای تاسو قالو وای دوی كنا مستضعفين ومونږ کمزوري فی الارض پزمکه کې قالو دوی ورته ویل الم تکن آیا نوا ارض الله ازمکه الله تبارک وتعالى واسعه فراخه فتهاجروا فيها چې پس تاسو هجرت کړي وي په هغه کې فاولائک پس دغه خلق مأواهم جهنم زید دی ټکانه د دی جهنم دی وساعت مصيرا او ډیر بد زید د ورتللو الا المستضعفين مگر هغه کمزوري من الرجال د سړونا والنساء او د خزونا والولدان او د ماشومانونا لا يستطيعون حيله چې نشي کولی سزریا نشي جوړولی سحیلا ولا يهتدون او نبيامو مهغي سبيلا سلار فاولئك ندغ خلق عسى الله خيغي چې الله تبارك وتعالى ان يعفو عنهم چې عفو وکړي دویتا وكان الله او دي الله تبارك وتعالى عفوا عفو كونکه معافي كونکه غفورا او بخونکه ومن يهاجر او سوک چې هجرت وکړي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې یجد فی الارض بیا بمومی پزمکه کې مراغما کثیرا د اوسېدو ځای ډیر وسعتا او فراخي ومن یخرج او سوک چې بهر اوزي من بیته د خپل کورنا مهاجرن چې هجرت کوونکی وي الی الله ورسوله د الله او د هغه د رسول طرف ته ثم يدركه الموت بیا راشد لرا بیا عمومی دلرا مرگ فقد وقع اجره نو په تحقیق سره واقع شو اجر ددو ثابت شو اجر ددو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې وکان الله غفور الرحیم او دی الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې